یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی وګیو او په کور کې طعام بندوبست نو خوراک نو چې نبی علیہ السلام خوراک کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د شپې د کور نه بهر راووته چې زه به بهر کوڅې ته وځم او زه به د چا ملمشم ما باندې مسعود خوراک وکي ځکه په کور کې د طعام او خوراک بندوبست نو. نو چې ګوري په لاره کې ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ولاړ دي. ابو بکر او عمر ته وایي چې ابو بکر عمر ما اخرجكما تاسو ولې دواړه راوتی یې په دې سبا تاسو بهر ولاړې څه شي راځي تاسو. و یا رسول الله الجوع اے دا الله نبی منګه وګیو. د ابو بکر په کور کې طعام نشته د عمر فاروق په کور کې طعام نشته دی وګی دي بهر راوتی سوګمدان سره بوزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تفرمای والذي نفس محمد بيده قسم دي فاغذات باندې زما ساده غ پلاس کې دا کوم شي چې تاسو دې بهر تر ایسته هغه شي زم بهر تر ایسته ما زم وګه ما لګلا مشوره وکړه او لاړه د یو انصار صحابي کور ته دروازه یې وواله. نو چې ګوري په ګټ کې د هغې زنانه راووتله چې زنانه ګوري چې دا خو محمد رسول الله ابوبکر او عمر فاروق ورته وایي چې څه شو صحابي او ورته وایي چې خو بهر تللی دی څه خوراک راوړي خوراک نه و. نو چې کله هغه انصاري صحابي را روانو چې ګوري په لاره کې زمونږ په دروازه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه ملګرو ولاړ دی ورته فرمایي یا رسول الله په دې تکه توره شپه کې تاسو زموږ خواته راغلي تاسو ډېر قیمتي مېلمانه یې او په کور کې کېنوله او سکجوري مجوري وی هغه وخت کې ولکې خوستي و به چاړه راوغسته او لاړه هغوی ته یو چیلې ذبح کړله. هغه چیلې په نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو باندې وخوړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خوراک وکړل صحابو ته فرمایي چې اے زما صحابو ثم لتسألن يوم القيامه د دې چیلې بارکه به الله رب العالمین د قیامت پر ورځ باندې موږ نه تاسو کوي موږ او تاسو دا کوم خوراک وکړل. دا زمونږ د پیغمبرانو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت ته چې بکور کې داغه طعام بندوبست نشته دی. دا ابوبکر او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما بکور کې د خوراک بندوبست نشته دی خو هغوی بې صبري نه ده کړې چغې او سوري نه ده والې ناشکریانې نه دي کړي الله رب العالمین ته چې هغه یې ناشکري کړي ځکه دا مقامات هغوی ته میلاو شوي دي. زما نن که ته غریب شي په کور کې بیا هم څه ناڅه د ماښام او د غرمې او د سحر د طعام بندوبستي خو ناشکرۍ چغې دې اسمان ته رسېږي چېرې موږ ته څه شته دی نه او طعام نشته دی او کاروبار خراب دی او تجارت خراب دی او یاره مال کم دی او دا چل دی او هغه چل دی. دا ځکه موږ الله رب العالمین رانیولي زمانونو دا ځکه زموږ په اموالو کې برکت نشته دی زموږ په خوراکونو کې برکات نشته دی. قرآن کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو چېرته د الله شکریه ادا کړله الله به نور هم سیوا رزقونه تاسو له درکړي او که ناشکري مو کړله نو الله وایي زما عذاب بیا ډېر سخت دی.